د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د خوږیاڼو ولسوالۍ د چمتلي سر په سیمه کې هغه ځمکه وکتله چې د خوږیاڼو ډي ایچ روغتون د انتقال لپاره په پام کې نیول شوې ده. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د کابل جلال آباد دویم لین سړک د چارو د سمون په موخه د خوږیاڼو ولسوالۍ ګړباوي او کچاړي سیمو ته د یو شمیر مسؤلینو په ملتیا ورغی او په راتلونکي کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او خوندیتوب لپاره اړینې سپارښتنې وکړي. د کانونو پټرولیم وزارت له لوري په کابل ښار کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پروسس مرکز د جوړولو په اړه غونډه ترسره شوې ده. د ننګرهار پوهنې ریاست د دولتي او خصوصي لوسو ترمنځ د کرکټ لس ورځنۍ سیالیو ټورنمنټ پیل کړ. د مسؤلینو په وینا له دغه سیالیو موخه د پوهنې ریاست چوکاټ کې د کرکټ یو ځانګړی ټیم جوړول، ورزشکارانو ته وده او پرمختګ ورکول دي. او ننګرهار کې آهنګران ویل بهر د وسایلو وارداتو د تولیداتو بازار کمرنګ او پیکه کړی دی. د دوی په وینا خلک د دوی لخوا د تولید شویو وسایلو پر ځای له بهر وارد شوي وسایل پیري او غوښتنه کوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل داخلي تولیدات واخیستل شي.